سلامونه. نن د ICRMS کوم سټاف چې دی د بلوچستان او بیوټوم سکندري چې کوم دوی دفتر دی د هغه څخه د دوی سټاف راغلی دي. نو دلته زموږ د بنغالي سرانانو د غازي امان الله خان علي لیسه کې دی. دلته کوم زده کوونکي چې ناست دي دوی ته دوی خپل سیشن ورکوي د مستقبل دپاره چې یو افغان کډوال ماشوم باید څه شي جوړ سي او هغوی خپل زده کړه څنګه ورسوي او کومې د انوچار اداره چې دی یا نور کوم خیریات داسې ارګانیزیشن شته چې هغه د افغان کډوالو د تعلیم د لوړ تعلیم د حاصلولو دپاره کار کوي. خبره دا ده د دوی سټاف دې د دوی او دارنګه د انوچار منندوی د حکومت پاکستان او نورې کومې خیریه ادارې چې دي چې زموږ د افغان کډوالو د ایجوکیشن دپاره د هیلت دپاره د نورو کوم د هغو دپاره کار کوي. موږ د ټولو قدردانۍ کوو. خو خبره دا ده کوم چې دا وخت زموږ د افغان کډوالو مستقبل دی، مهم مستقبل دی. زموږ د افغان کډوالو دا اوس کوم چې د ECC کارت درلودونکو د ایستلو لړۍ روانه ده، په هغه کې زموږ ټولې تعلیمي ادارې ډېر متاثره شوي دي چې هغه موږ تاسې ولیدله چې په پاکستاني یونیورسټیانو کې، په پاکستاني کالجانو کې، په پاکستاني سکولانو کې د سرکار د خوا څخه باقاعده نوټیفیکیشن و ادارو ته ورکړل شو چې افغان کډوال ماشومان چې کوم په زده کړو بوخت دي هغه باید د ښوونځي څخه اخراج سي او وایستل سي چې د دوی د وطن ته د واپسۍ لړۍ پیلېږي. په هغه کې زیات زموږ افغان کډوال هغه دي چې څوک په خوښه روان دي او څوک دغسې وطن ته روان دي. نو دغه زموږ د افغان کډوالو کوم چې دا وخت زموږ طالب علمان د دغه مشکل سره مخامخ دي، دا د دوی هغه پکچر دی. خو دلته اوس دا خبره په دې کوم چې زموږ کوم د ادارې خلک چې راغلي دي دا یو شی د دوی په ذهن کې ږدمه چې دا وخت زموږ د افغان کډوالو په کیمپو کې یا کوم چارویز ورته وایي ریفیوجیز ویلیج کې چې کوم سکولان دي، انوسیان دي، سپورټر دي، انوسیار او سوسایټي ادارې چلوي، یوه غټه خالیګاه رامنځته شوې ده. هغه د ECC کارډ هولډرز کوم زده کوونکي چې دي هغه دا وخت یو ښوونځي ته نه راځي، یا د تلو په تکل کې دي یا مقصد خپلې زده کړې نه شي حاصلولی. نو اوس دا چې کوم یونیچار زموږ سره مدد کوي یا د دوی اداره چې کوم راغلې دا سیشن ورکوي، موږ د چیو پنسل زموږ سره کومک کوي، موږ د هغې قدردانۍ کوو. مګر پاته زموږ افغان کډوالو ته دا بالکل زموږ وطن 40 کاله 45 کاله جګړه پکښې شوې ده. زموږ وطن رغولو ته ضرورت لري، د ټوپک پر ځای قلم ته ضرورت لري. موږ ډاکټر ته ضرورت لرو، انجینیر ته ضرورت لرو، پایلټ ته ضرورت لرو، نور چې کوم کمپیوټر استاد ته ضرورت لرو، د موبایل استاد ته ضرورت لرو، چې یعنې د ژوند کومه اړتیاوې زموږ پوره کېږي هغه یو ایجوکیټډ سړي باندې کېږي. نو زموږ دې ټولو ته ضرورت دی. خو یوه خبره مو دا ده د یونیچار څخه د حکومت پاکستان څخه دا کومې نورې خیریه ادارې چې دي باید زموږ د دغو تعلیم یافته چې کوم ځوانان دي دا وخت په یونیورسټیانو کې دي یا په کیمپو کې دي، د دوی دپاره باید داسې یو میکانیزم برابر سي چې دغه زموږ افغان ماشومان په د سیاست ښکار نه سي. د کډوالو یعنې دوی په یو سړو مغزو باندې په ارامو مغزو باندې دوی راسي زده کړه وکولی سي. اوس نو چې د سره د کارت بیروي د سره د دې بیروي چې زه در سکول یا ښوونځي پر رسېږم زه به نیول کېږم یا به نه نیول کېږم، یعنې داسې مسایل دي. نو پکار دا ده چې 10 جون 2025 را روان دی، نن د مۍ 14مه نیټه ده 2025. نو زموږ دا ویډیو میسج د لارې څخه زموږ د یونیسیار څخه پر هغه ټولو ادارو باندې چې کوم د بشریت د بهبود لپاره کار کوي زموږ دا غوښتنه ده. زه خاص کر د افغان کډوالو د یو سوشل اکټیویست په توګه او د دغه غازي امان الله خان های سکول د پرنسپل په توګه باندې مې دا غوښتنه ده او دا مو هیله ده. تېره ورځ موږ د یونیسیار د چیف سره دا خبرې وکړلې، خو بیا هم موږ د ICRMS چې کومه اداره ده د دې مننه کوو. زموږ په لسګونو ماشومان یا د 12 سیم
کوم فارغین چې دي هر کال دوی هغه ته 40 ورځې 45 ورځنی کورس ورکوي د آمادګۍ دپاره د پوهنتون یا د یونیورسټۍ دپاره موږ د دوی قدر کوو خو یوه هیله او غوښتنه مو دا ده چې په 45 ورځې باندې آمادګي نه کېږي زموږ غټه مسله چې ده هغه د کډوالو د ستونزو سماسیا وه هغه د لنګویج ده چې دا وخت زموږ افغان کوم ماشومان چې دي هغه د لنګویج چې دی د انګلیش او اردو سره په هغه لیول کې نه دي نه په هغه کوالټي باندې دي چې کوم دوی لوړې زده کړې حاصلې کوم د ډافي پروګرام دی یا نور کوم د علامه اقبال پروګرام دی د کوم کورسو دغه چې ورکول کېږي کورسونه خو خبره دا ده چې زموږ د کیمپو کډوال ولې نشي کولی چې دا دې ته هغه کوم پروسس چې دوی ښیي دي یا د هغه پروسس ځان تېر کړي لویه مسله دا ده چې هغه د لنګویج ده نو زموږ د سره څه دا غوښتنه ده د دوی د ټول سټاف څخه زموږ دا غوښتنه ده چې یو دا 45 ورځې چې کوم تاسې یا 40 ورځې ټرینینګ په خوا وړاندې شو اوس 45 ورځې به کېږي زه دومره معلومات هم نه لرم چې پکښې خدای نخسته دروغجن نه شم په کار دا ده چې دا 3 میاشتنۍ 4 میاشتنۍ داسې شي او یوه خبره دا ده د ټول بلوچستان دپاره 40 سټوډنټ یا 50 سټوډنټ اخیستل دا هم کفایت نه کوي اوس که زه د یوه سرانام خبره وکړم یا د سرخاب خبره وکړم یا د محمد خیلو د لورلایي د یو پنډغالي خبره وکړم د هر کال 40 50 دا و سرانان کې تقریبا 100 د بارګي څخه فارغېږي دا سټوډنټ څه کوي د دوه مستقبل روښانه نه دی دا اکثره په بټیانو کې خښته وي پر ډیرانو باندې په کراچۍ کې کاغذونه ټولوي د دوی مستقبل بیرته تیاره دی نو په کار دا ده زما د دوی څه دا غوښتنه ده دا مو د ویډیو د لارې د یونیسیار د چارواکو څه دا غوښتنه ده د ICRMS د ادارې د چارواکو څه دا غوښتنه ده نور کم ادارې او ارګانیزیشن چې دي چې زموږ د افغان ریفیوجیز لپاره کار کوي د دوی څه دا غوښتنه ده چې زموږ دغه مشکلات دوی باید بررسي وکړي لاسرسی پیدا کړي او زموږ د افغان کډوالو لپاره د تعلیم دروازې شرایط باید اسانه کړي اوس په نسبت د کوټې د کیمپ زده کوونکي یا طالب علم چې دی په هغه لیول نه دی نه پر هغه د پوزیشن باندې دی چې اوس ولې دی دا وکړي زموږ غټه مسله چې ده که دوی حلول غواړي په کار دا ده که چیرې زموږ د کډوالو مسله معلومه سي د دوی دپاره دا په کار ده چې دوی د لنګویج د دې تر مخه د لنګویج سنټران جوړ کړي هغه که د انګلیش وي او د اردو وي خو په کار دا ده چې هغه په داسې حالت کې ورته جوړ سي چې د سکول سره په پري ټیم کې باندې وي او دا داسې مسلسل اکاډمیانې جوړ سي ځکه انګلیش ژبه چې ده دا وخت نړیواله ژبه ده نو د پکار دا د نه یوازې د ایجوکیشن لپاره بلکې د دنیا سره د تعلق لپاره د دنیا سره د جان پیچان لپاره د دنیا سره د اړیکو لپاره د بزنس لپاره دا پکار ده نو زموږ دا چې نور خبرې اوږدې نه سي دا هغه شی دی څه د زموږ د کډوالو مشکلات دي چې زما هر وخت په ذهن کې وه او دا یادوري لومړی ځل نه دی چې زه یې کوم دا چې 2 کاله مخکې موږ بیټیون یونیورسټۍ ته ورغلي وو د دوی د ادارې د خوا څخه هلته ما دا خبره کړې ده نو بیا هم د دې څه دا غوښتنه ده چې څوک زموږ غږ اوري څوک د کډوالو یا د ریفیوجیز لپاره کار کوي د هغو څه مو دا هیله او غوښتنه ده چې دغه ټکو ته نظر وساتي او زموږ د افغان کډوال باید دغه مشکلات یې ورحل شي خو یوه خبره بیا کوم چې زده کوونکی یو ماشوم په هغه حالت کې زده کړه نشي کولی چې دی ذهني دغه پریشر پر د باندې وي نو چې د پلار دی د پلار د ګرفتارۍ په ټینشن کې دی د کور د وړلو په ټینشن کې دی په زده کړه څنګه وکړي نو نور هغه خوا دی موږ تاسو ټولو ته معلومیږي نور تفصیل ته نه ځم سر به څه خبرې خپل د ادارې په اړه وکړم بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې سر خبره وکړه د ټولې خبرې پر ځای باندې دي ایز SRMS سټاف یا SRMS ممبر زه SRMS کې د میډیا اینڈ کمیونیکیشن اسوسییټ ځان خپل کار کوم لکه څنګه چې سر خبره وکړه چې دا وخت مطلب په یونیورسيټي یا په پوهنتون کې هلته شاګردان دي او د دوی دا دلته د وتلو خبرې شروع دي نو چونکې د دوی کم تعلیم دی هغه هم پر نیمه باندې پاتېږي ریسنټلی مطلب دا 13 هفته کې دا خبره ده چې په دې باندې موږ باقاعده یو ټاسک فورس میټینګ وکړو
دا باندې موږ پوره میټینګ وکړو په هغه کې د UNHCR او د ګورنمنټ کوم خلکو مختلفو خلکو پر یو ځای کوم سټیک هولډرز ول دا ګر پر یو ځای باندې کښېناست هغه پر دا والا باندې خبره وکړه چې مطلب د چا تعلیم شروع وي د کوم شاګرد تعلیم شروع وي هغه به تر هغه ساعته پورې دی مطلب تعلیم کنټینیو جاری ساتي چې تر څو پرې د تعلیم هغه کم BS یا 4 کاله کم د BS هغه مکمله سي بیا ودی ځي که څه هم د فامیل لاړ سي خو په کار د سرکار یا UNHCR یا کوم سټیک هولډرز ادارې سي هغه د کوم کس مطلب د تعلیم جاری دي هغه د لپاره دای سہولتونه ورکړي چې مطلب د دلی پاتې سي او دغه د ګورنمنت د ذمہواری واخلي تر وخت پورې چې د خپل تعلیم پوره کړي نو لکه څنګه چې تاسو خبرې وکړې پر دا باندې موږ مختلفو میټینګونه سوي دي چې زموږ چې د ICRMS چې هغه د ریفیوجی سټوډنټ پر تعلیم باندې کار کوي نو پر تعلیم په شعبه کې چې تعلیم کم علاقه باندې موږ کار کوو نو زموږ چې کم په واس کې فرد هغه به ان شاء الله د سر څنګه خبره وکړي دا خبره موږ تر هاي اتورټیز ته کم وړ خلک دي تر هغه بری دا خبره موږ خامخا ورسو او پر دا باندې به ان شاء الله موږ میټینګ کوو او کم سجیشنز یا کم دغه راکړه پر دا باندې خامخا باندې موږ مجلس کوو